بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن شلم د جنوري کال 2026 چې د سې شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعاتو کې داخلي افغانستان موضوعات دي، همدارنګې سیمه ییز دي، نړیوال دي او د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان نه د آزادو غوښتونکو درنې څپې دي چې د دښمن په لور روانې دي. د ټولو مخکې نن په افغانستان کې یو ځل بیا د زموږ او تاسو د ازلي او ابدي دښمن یعنی پاکستان د خوا نه یو خونړی اقدام شوی دی او تاسو ته معلومه ده چې د کابل په زړه کې، د کابل په ښار کې، بیا په شهر نو کې، د ګلفروشۍ په کوڅه کې هلته چاودنه شوې ده. ابتدایي معلومات خو دا راغلل چې سلنډر دی یا کوم فرضاً دغه شوی دی، خو پس ته وروستو دا معلومات دغه شول چې دا یو درنه چاودنه وه او دې کې د خراسان د داعش خراسان لاس پکې دی او دا داعش خراسان د پاکستان د څانګې دغه دی کار دی. دا کې کافي کسان وژل شوي دي او ټپیان شوي دي. د دې ټولو د مظلومو خلکو ته هغوی سره غمرازي لرو. الله دې زموږ شهیدان خپل په جوار رحمت کې ورته ځای ورکړي او جنت فردوس یې نصیب کړي، کورنیو ته د خدای صبر جمیل ورکړي. انا لله و انا الیه راجعون. راځم دې ته چې دا کار پاکستان ولې وکړم، لپاره دې چې یو ځل بیا دا ثابته کړي چې په افغانستان کې لاس لري او دلته لکه شپږ څلوېښت کاله چې غمیزې زېږولي دي، غمیزه زېږولی شي. بل دا دی چې دلته هدف دا و چې هم خلک دغه کي او په عین حال کې د افغانستان امنیت تضعیف وښیي او په بل هدف دا و چې دلته چینایان هم وژل شوي دي. په دغه ساحه کې چینایان اوسېدل او چینایان هم وژل شوي دي. یعنې همیش دوی هغه ځای کې دا اقدامات کوي تر څو چینایانو ته دا ثابته کړي چې افغانستان کې امن نشته دی، افغانستان کې دوی باید کار ونه کړي او یوازې په پاکستان کې باید کار وکړي. یعنې افغانستان ته سیاسي، امنیتي او اقتصادي ضربه رسول دي. خوشبختانه اسلامي امارت په دغه لنډه موده ساعت دغه کې چې لا تر اوسه 40 ساعت هم پوره نه دي، ځینې کسان د استخباراتي معلوماتو په اساس ګرفتاره کړي دي. تحقیقات روان دي. ابتدایي معلومات ترلاسه شوي دي چې دا د داعش خراسان د پاکستان د څانګې کار دی. کسان د عمل ته ټریننګ شوي دي، اغېزې نه راغلي دي. دا کار په کابل کې په لوی لاس سره شوی دی. انشاءالله نور دښمنان به دغه شي او دا موضوع به په وضاحت سره اسلامي امارت د ټولو حضور ته کېږدي. همدارنګې زموږ په ګاونډي په ایران کې، په تهران کې 3 لوی چاودنې شوي دي چې ډېرې درنې وي او دغه وي. د ابتدایي معلومات چې ما په خپله کلیپونه واورېدل، هغې کې خلکو دا ویلي چې دا داسې ښکاري لکه بمبارد چې شوی، یا امریکایانو جهازونه راغلي. چا ویلي چې دلته هم دا خبر کېده چې کېدای شي د ګیس او د چاودنه وي، خو ویل کېږي چې دا چاودنې هم درنې وي او هم په حساب خطرناکې وي. نو هلته هم چنان په ایران کې په عین وخت کې چې کابل کې دا کار کېږي، په تهران کې همدارنګې 3 چاودنې کېږي. راځم په نورو نړیوالو موضوعاتو ته. څرنګه چې تاسو مې ویلو چې د ګرینلینډ په موضوع باندې انګلستان خپل موقف بالکل واضح کړی چې دا به د ګرینلینډ نه په هر حالت دفاع کوي او په هر صورت نظامي وي او که غیر نظامي دا به د ګرینلینډ سره ودرېږي او دلته اروپایي ټولنې قوا هم لاړلې او جهازونه هم لاړل. نن په دې هکله یو بل پیشرفت دا وشو چې جرمني دا دغه وکړه که چېرته په ګرینلینډ باندې برید کېږي او ناتو له منځه ځي یا فرضاً دغه کېږي، دوی به د ګرینلینډ په دغې باندې ودرېږي، نو دوی اول عکس العمل به دا وي چې د جرمني نه به د امریکا قوا وځي، د اډه به په جرمني کې ختمیږي او دوی به د دې نه وځي. خو هغه میزایلونه او سیستمونه چې دلته نصب کړي لپاره د دفاع د ځان لپاره امریکا، هغه به ځان سره نشي وړلی. دا یو ډېر لوی اقدام دی او پس له 80 کالو نه جرمني اول ځل لپاره د امریکا نه دا غواړي چې خپل اډې د ختمې که او ته دې ځینه ځه.
بل عکس العمل د فرانسې د خوا نه راغلی دی چې د فرانسې رئیس جمهور هم دا خبره کړې ده چې د اروپایي ټولنې او همدارنګه د ناتو د دغه په قانون په اساس باندې په نامه د بازوکا د یو قانون لري چې کله د په شدید او سختو حالاتو کې د کیږي نو دی به هغه نهایی اقداماتو ته لاس اچي. یعنی بازوکا د نهایی اقدام لپاره قانون دی او دا فرانسې ویلي چې موږ باید دا قانون لاګو کړو. یعنی هغه نهایی اقدامات ته به نور لاس واچو ځکه چې د اروپا ژوند ته خطر دی، د اروپا امنیت ته خطر دی، د اروپا باندې یرغل کیدونکی دی، ناټو په ختمېدو کې د اقتصاد ته ضربه رسیږي. نو دی دا دغه کړی. اوس یعنی په اروپا کې داسې یو دغه پیدا کیږي چې د امریکا په مقابل کې اوس لګیا دی هغه نږدېوالی چې دوی درلوده چې د عسکرانو غوندې به هلته کېناستل او تابعدار او خبرو ته به یې غوږ کېښوده، د هغې موضوع نه نور دی اوس په وتو دي. بل نړیوال لوی پیشقدمي دا ده چې د ترکیې یو نوی دافع هوا سیستم جوړ کړی دی چې په خپله په تجربې نه پس دوی دا دغه کړی چې دا سیستم چې دی جوړ کړی دی دافع هوا یعنی هغه میزایل راکټ سیستم دی جوړ کړی دی دا د امریکې د ټام هاک او د کروز میزایلونو کېدای شي ځای ناستی شي. یعنی تر دې حده پیشرفته دی او قوي دی او دی په اعتماد لري او د دې نوم دی سیپر یعنی 10,000 سیپر. دا سیپر دی دا کړی دی د ایران ته سپارلی دی او دا یو ډېر لوی اقدام دی ځکه چې ترکیې باندې دا اعتماد نشته چې د امریکې د چنګال نه وځي او چې دی اوس په ایران سره په دې وخت کې د داسې یو سیستم د دافع هوا د دغې دا کوي چې دا د ټام هاک او د کروز په رقم سره قوي او هغه د سیستم دی او دی ویلي چې دا د دوی سره دا اوسي د دوی باندې به بهرني هوایي بریدونو یرغل به په اسانه نه کیږي. نو دا مرسته د ایران سره کړې ده او دا سیستم ایران ته سپارلی دی او ایران دا دغه کړی دی ترلاسه کړی دی. دا ډېر یو لوی اقدام دی او غټه خبر ده. همدارنګې اکسکیوز مجلې دا خبر ورکړی دی چې امریکا به په ایران باندې حتما حمله کوي. د نه حمله کولو دلیل همدا و چې قوا کافي دلته نه وه، هغه توانایي نظامي چې لازمه وه هغه دلته دوی سره نه وه. بنان دوی اوس فعلا دغې د تکمیل په حصه کې دي او کله چې دغه ضرورتونه یې دی مکمل تکمیل شي نو دی به بالکل په ایران باندې برید کوي. یعنی دی کې دی اوس شک نه ګوري چې دا برید کیږي او زموږ د خبرې تایید دی چې زه په خپله بار بار وایم چې په ایران باندې برید کیدونکی دی. سنډے ټایمز ادعا کړې ده چې په ایران کې د مړه شوو تعداد د 18,000 نه تر 20,000 پورې دی. دا د دوی ادعا ده. در حال چې د امریکا نه یو حقوقي ادارې چې په دې حصه کې تحقیقات کړی دی هغې وایي چې د 3,090 کسو نه زیات دغه نه دي دومره کسان وژل شوي دي. ټپیان لږ زیات دي خو وژل شوي کسان هم دومره دي. دا متناقضه خبرونه په دې باندې دغه کیږي چې دوی د خپل دغه پلمو لپاره د حملو لپاره د دغه جسې اخبارونه او د دې په ذریعه باندې راپورونه راکوي تر څو دوی وشي کولی چې خپل هغه کوم اهداف لري هغه ته ورسي. همدارنګې امریکا په اروپا باندې چې د ګرینلند د مسلې کې مخالفت دی ښودلی دی 10% تعرفی پې وضع کړې ده. یعنی د تجارت کې د دوی چې امریکا ته تجارت لري او د اروپا او د امریکا تجارت خو ډېر په وسیع پیمانه دی او د ټول هر مملکت خپل په دغې سره د امریکا سره لوی قراردادونه دغه لري. 10% تعرفی دی په دغې تجارت باندې لګولې ده او دې کې ډنمارک، ناروی، سویډن، فرانسه، آلمان، برطانیا، هالند، فنلند دا ټول پکې شامل دي او ویلي دي چې ډېر ژر که چېرته دوی خپل په تګلاره کې بدلون را نه وړي نو دا تعرفه به 15% نوره اوچته کړلی شي. نو په دې اساس باندې داسې ښکاري چې دلته یو اقتصادي جنګ هم د دوی منځ کې شروع کیږي ځکه چې کله دوی تعرفه لګوي امریکا اروپا هم بیرته تعرفه لګوي او دا امریکې لپاره هم ستونزې جوړوي. نو دلته د دوی په منځ کې دا فاصلې ورځ تر بله په زیاتېدو دي. راځو په سیمه ییزو خبرونو کې په تیرا سیمه کې چې د هوا سړه شوې ده، ژمی دی، د واورو وخت دی. ظالم جابر پنجاب
د خلکو د کورونو په جبر باندې وباسي او مجبوروي یې چې سیمه پرېږدي. هغه کوم واده یې چې کړی وی چې پیسې به ورکوي، پیسې هم نه ورکوي، د دوی ته هغه وسایل هم نه ورکوي، جنس هم دوی ځان سره نشي وړلی او دغه ظلم یې شروع کړی، خلک یې بېځایه کول شروع کړي دي او دوی دا وایي چې تر 15 د جنورۍ پورې دا باید د دې نه ویستل شي. قرار معلومات چې د دې څخه حاکم دا کړي چې علت د ده څه دی. یو خو دا دی چې دوی غواړي دلته په نامه د داعش د خراسان د پاکستان څانګې ډله دلته ځای په ځای کړي. دا یو دوی پروګرام دی. بل پروګرام یې دا دی چې دلته معادن دي، ذخایر دي چې د هغې ایستلو لپاره دوی غواړي چې دا سیمه بالکل خالي کړي او دغه معادن چې دي دا د قراردادونو په شکل کې بهرني ملکونو سره وکړي او دا استخراج کړي او د پیسې واخلي. او د دې ځای د هغې لپاره دا کوم داعش ډلې چې راوځي په نامه د حافظ زبیر موحد چې د لشکر طیبه غړی و پخوا او اوس داعش خراسان پاکستان کې عضویت اخیستی، د آیسای سره نږدې کس و پخوا او اوس هم دی دلته دوی غواړي دغه ډله دلته راولي او د دې ځای نه دا خلک وباسي. دغه ایستلو کې او جبر کې 15 تنه ماشومان خپل ژوند د لاسه ورکړی دی او مړه شوي دي. نو تاسو اوس خپله پوهېږئ چې پاکستان څومره لوی ظلم شروع کړی دی. د دې ظلم په مقابل کې سهیل افریدي وزیر اعلی آواز اوچت کړی دی، ویلي د څومره تر حد توانه به کوشش کوي چې د مخه ونیسي، ځکه دا د سهیل افریدي پلرنی ځای دی، دی ټاټوبی دی او د په ټاټوبو کې د سره ظلم کیږي. او تاسو پوهېږئ دا ولې کیږي؟ یو لپاره دی چې دا وزیر اعلی د دوی سره مخالفت کوي، چون د مخالف قطب سره دی، د حکومت سره نه دی، نو دوی د فشار لپاره هم دا کار کوي په تیرا کې چې په ده باندې دا دغه راولي چې دا لږ زره په حساب دا کړي چې دا وزیر اعلی دی، دا خپل خلکو ته هېڅ نشي کولی، خپل ټاټوبي ته هېڅ نشي کولی. خو وګورو چې دی به تر کومه حده سره ځي. دا د خپل نظام لپاره ضرر کوي، لپاره دی چې پښتانه نور هم بیداره کېږي او د لوی افغانستان او پښتونستان مسله به انشاءالله نوره پیاوړې کېږي. راځم د جهادي خبرونو ته او راپورونو ته په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې. د بلوچستان یو خبر مې بل پرون 2 ورځې مخکې تاسو ته درکړی و، د خاران په متعلق چې هلته ازادي غوښتونکي کوز شوي وو او د خاران ښار یې د 100 ساعتو لپاره نیولی و، بانکونه باندې امدا کړی و، 3 بانکونه پیسې دا هم دغه کړې وي او د کافي فوځیان په دې خبر دا راغلی دی چې په هغه ورځ باندې چې دغه برید شوی و په دې کې 50 فوځیان وژل شوي وو او 300 ورته ټپیان کړي وو، کافي اسلحه یې ترېنه اخیستې وه او ډېر وسایل یې ترېنه اخیستي وو، دی وړي وو چې دا په هغه ورځ باندې ما تاسو ته د دې احصایه نه وه درکړې ځکه چې معلومات کافي نه وو راغلي. دویم خبر د بلوچستان نه د مکران ولایت د پنجګور ولسوالۍ د سهراب کامیاب په سیمه نه دی چې په یو کم باندې مجاهدینو برید کړی دی او دا برید هم د مجاهدینو د میزایل په ذریعه دی، همدغه خپل میزایل چې دوی جوړ کړی دی په نامه د الفاروق AF-70 د دغې نه استفاده کړې ده، مرګ ژوبله یې اړولې ده او کافي زیان حکومت ته رسولی دی. همدارنګې په ولایت بنو مجاهدینو په فوجي کم باندې د الفاروق AF-70 میزایل حمله کړې ده، مالي او ځاني تلفات یې وراړولي دي. په ولایت پېښور ولسوالۍ FR پېښور حسن خیر چکړ میله په سیمه کې په آرمي پوسټ باندې د لیزر او د جیل برید شوی دی چې زیات تعداد کسان یې وژلي دي او ټپیان کړي دي. ولایت جنوبي وزیرستان ولسوالۍ بدر علاقه دری په پوځي پوستې باندې برید شوی دی، فوج فرار کړی دی او پوستې خالي کړي دي او دا پوستې مجاهدینو کاملا له منځه وړي دي. ولایت جنوبي وزیرستان ولسوالۍ زرملنه علاقه چینی کې د مجاهدینو پر پوستې باندې مجاهدینو برید کړی دی، فوجي پوستې باندې او فوجیان د هغې ځای نه وتلي تښتېدلي دي او مجاهدینو دا پوستې په بمونو باندې الوزولي دي. همدارنګه وزیرستان جنوبي ولسوالۍ مکین یو قاتل په نامه د رحمان الدین ولد نورشاه چې خپل پلار، مور او ورور په قتل رسولو قصاص کړلی شو. او همدارنګې ولایت شمالي وزیرستان ولسوالۍ میرانشاه غونډۍ تیره پوست باندې مجاهدینو برید وکړ او دغه یې له منځه ویوړه او ځاني او مالي تلفات یې وراړولي.
دا اوس د نن ورځې برنامه هیله ده چې دا سره وګورئ، شریکه کړئ دوستانو سره او سبسکرایب کړئ، لایک کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو لوی پروردګار عالمینو ته سپارم. وما علینا الا البلاغ.